السلام علیکم محترم دوستانو، دا د حیرتان بندر دی. دا د دوستم مربوط کاروان و چې دورې تېروي. ولله الحمد صرف یو دوستم تر څنګ نور مکمل وسایل ټول غنیمت پاسو پوځي مکمل پاتې سو، او دوی خپله یوازې د یو نفر سره تښتېدلی دي، نور ته اجازه نه ورکړې. دا موټر آباد دی او دا د حیرتان بندر د ازبکستان پولیسو اردو ولا بتر ولاړ دي. دغه دروازه دا او دا بنده کړې باندې ده، او نور دا خوا عمارتان دي. نو لله الحمد فعلا که مشکل نشته، دا به انشاءالله ټول غنایم دي. او دغه دي چې ولاړ دي، دغه دا موټر ده، حساب هم نه معلومېږي. هیلکس یې فیلډرې دي، رقم موټران دي چې ولاړ دي. دا شان ټول غنیمت پاتې ده. وګورئ رینجرې دي، رقم هیلکس یې فیلډر دي، ټانګان دي. دا ټول ازبکستان ته راغله. ازبکستان اجازه ورنه کړه چې دوی واوړي. دا ټول عمارت لله په غنیمت پاتې دي. او دا کورتي وو چمپرانو شان دي. دا ګوره دا ټانګان دي، دا هم ټانګ دي، او د مسوده قسم پر لګولی دي. دې لینجرې ته وګورئ، دا ټول شی غنیمت دی. لله الحمد د الله په فضل او نصرت سره دا ټول پاتې دي، او دا شی ټول غنیمت دی. نو یو شي ته مې لله الحمد اجازه نه ورکړې. ټول پوځ پرسنل یې پاتې سو او شرمېدلي. وتره نور خیرت انشاءالله، ټول مشکل نشته. الحمدلله دا دی. نو دا دا ګوره دا موټر دی، لینجر دی، دا سپین موټر. خدا اما اجازه نشته. دا ټول شي غنیمت پاتې. دا ګوره دا موټران، دا ټول موټران دي. ماما دا بند شابه ځئ حرکت کوله.